بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو اوریدونکو کتونکو هر چیرې چې یاست شاد آباد او بریالي اوسئ. د نقیب الله کزي په دغه پښتو یوټیوب چینل کې ښه راغلاست درته وایو. دوستانو نن به زه مجلس کوم د ایمل ولی خان د ژوند په حواله باندې چې دا یو څنګه منفي کردار دی. د پلارو د نیکه څه ونیسي تر اوسه پورې د دوی کم کردار ولو پښتون ته او افغانستان ته او افغان ته څنګه نقصان ور ورسوي پر دا باندې به موږ مجلس کوو. خو د دې څه مخکې تاسو ته دا ووایم چې په تیره ویډیو چې پر قصاب او د کابل د غوایي ډاکټر نجیب الله په حواله باندې چې کومه ما دا ویډیو جوړه کړې وه پر دا باندې بیخي زیات کمنټونه راغلي دي، شکنځاوي هم بیخي زیات پکې سته. لیکن یو څه داسې کمنټونه دي چې هغه زه غواړم چې جواب ورکړم. لکه اوس ډاکټر سعدالدین چې دی هغه په لغاز کې ویلي دي چې ته ولې پر دا مجاهدین باندې ویډیوګانې نه جوړوې. نو مخلصه مجاهدین زه همیش چې دی هغه ستاینه کوم. افغان تینکس ویلي دي چې ته ولې محمد علي جناح، ضیاء الله، جنرال ایوب خان، جنرال یحیی باندې ویډیوګانې ولې نه جوړوې. وروره زما د ویډیو دپاره شرط دا دی چې پښتون به وي، افغان به وي او قوم ته به یې دوکه ورکړي. معاذ الله خان وایي چې ته ولې پازیټیو نه غږېږې. نو دوسته دی دا وایي چې په افغانستان کې او په پښتنو کې یو ښه لیډران هم شته. نو ما پر دغه لیډرانو باندې دوستانو یو ښه ویډیوګانې هم جوړ کړي دي پر دا نور پلی لیسټ کې، تاسو هغه کتلی سي. سراج الدین کاکړ وایي ښه ویلاګ کوي خو مساله ډېر پکې اچوي. نو دوسته د خپل معدې علاج وکړئ، یعنې د دماغ او د فکر او د عقیدې چې دی هغه علاج وکړه، لږ یې صحیح کړه. پاکستان زنده باد چینل وایي ستا د خبرو څه داسې معلومیږي لکه اکثر افغانان چې دوکهباز ولو، قوم ته چې دی هغه غداران ولو. نو دوستانو میر جعفر او میر صادق پر قوم کې سته، دا رقم په پښتنو کې چې کم غداران دي هغه زه چې دی هغه په ګوته کوم او خلکو ته چې دی هغه ورښوم. لیکن ښه انسانان هم بیخي زیات تیر سوي دي، پر هغه باندې به ما ډېر ویډیوګانې جوړې کړي دي. رسول اے ایچ وایي ډېر تعریفونه یې کړي دي، خو دا وایي چې کله دا ته شمیره یا نیټ چې دی هغه وایې نو هغه په اردو کې مه وایې، په انګلیش کې مه وایې، بلکې په پښتو کې وایې. نو انشاءالله ډېره مننه، اتمن به کوشش کوم. دعوت تبلیغ وایي دا کامریډ اسلامیک کامریډ دا بیا اوس څنګه توری دی، دا د ځان څخه لرې که. او بیا برته بیا محمد ابراهیم وایي آی لو اسلامیک کامریډ. ادریس احمد وایي ما دا اسلامیک کامریډ در اوسه پورې د چا څه نه و اورېدلی، دا بیا یو نوی لفظ دی. وروره کامریډ چې دی هغه سپینش، اسپانیا او د فرانسیا څخه یو لفظ راوتلی دی، توری راوتلی دی، بیا د روس له رالی او بیا نو پسې کامریډ سلو او سوشلیزم او مارکسیزم کې کمیونیزم کې دا یادېدی. کامریډ مطلب ملګری، دوست او فرینډ. نو زه چونکې د اسلام ملګری یم نو اسلامي کامریډ وایم. خو البته دا ما په لغاز کې ډاکټر نجیب په ویډیو کې ویلي و، آینده به دا ترا نه کوم نه. نو دا رقم ډېرو دوستانو چې دی هغه ما ته کمنټونه راکړي دي، ستاینه کړې ده، لکه حسین جان، نصر الله خان، مطیع الله خان، کاکا ټي وي، شبیر پکتین، حاجي حمید آغا، عبدالحلیم ترین، جمال خان، عادل خان، ناصر خان، حضرت شاه، مولوی عبدالحکیم صاحب، جمعه خان، ثناء الله، دل پاکستانی، جمال خان، حیات خان، وحید خان، واصف اخونزاده، محمد خان، عزیز الرحمن حسین، شیخ اے، ایس ٹی گیمنگ، شاہ فیصل، علی جان، احمد ناظری، اے صادق خان او لطیفه صاحبزاده. دا رقم ډیرو چې دی هغه زړونه راستولي دي، ستاینه کړې ده. ستاسو د مینې او د محبت ډېره شکریه چې تاسو کمنټونه کوئ. یوټیوب ما ته دا حال راستی چې یاره دا ستا ویډیوګانې چې دی خلک په وټساپ کې شیر کوي، خوښوي. ډېره مننه، تشکر. نو راځو د نن د موضوع په حواله باندې چې ایمل ولی خان چې دی دا د
باچا خان چې سرحدي ګاندي ورته وایي نه ګاندي خو نو تاسو در معلومه دغه د هندوانو چې کوم یو کردار دی نه د محمد علي جناح په شپو کې نه دوی سره په آپس کې سره جنګ و پاکستان به جوړ سي نه به سره جوړ دا تره نو دته سرحدي ګاندي وایي ولې چې دی د هندوانو څخه بیخي زیات متاثره ولو باچا خان ورته ویل کیږي لیکن ژوند یې د ملنګ تیر کړی و تصوف تیر کړی ولو لیکن دا څنګه ملنګ دی چې نوم یې باچا خان دی او په د کور نوم یې شاهي باغ چارسده ولی باغ اتمانځی په کلي کې دی د دوی دا علاقه دا غرنۍ علاقه ده دا ته پخوا چې دو په هندوانو کې هشت نګر ورته ویل کېدی بعد کې بیا دوی بدل کړل ولې ډېر اعتراضات پر رالو د دوی په کورنۍ کې چې دوی څنګه پارې شي کې د هندوانو پیروي کوي نه نو بیا دوی اشنا غر یې کوي نه دا دوی د لکه هغه عیسایان چې و مسلمانان د سلام وراچي نه وایي سلام علیکم سلام مطلب لعنت دې سپرتا نو السلام علیکم نه وایي نو دوی ورور دار دره اشنګر چې دی هغه اشناغر کې نو په دا باندې موږ مخه ته باسه نه نو بیا دا سرحدي ګاندي باچا خان چې هغه د خدای خدمتګار نه بیا په افغانستان کې دورې چې دی هغه شخت کې په جلال آباد کې نه ویلې دا د پاکستان کې زه نه شخیږم دا د غلام مځکه ده نو غلام مځکه په څه سوله دا خو په 14 اګست 1947 کې آزاده سوله غلام مځکه خو چې دی ډاکټر نجیب کې د کمیونست په رژیم کې چې دی هغه ستا جنازه په هغه د ډاکټر نجیب په شپو کې وسوله نه دا یې تصویران دي دا یې ویډیوګانې دي نه نو غلام ځکه خو هغه وله چې روس پر راغلی وله نه مطلب که انګریزان دلته بادشاهي وکړي ته غلام ورته وایي او که روسیان یې وکړي بیا غلام نه ورته وایي بیا آزاد ورته وایي ستاسو په دغه پالیسي باندې زموږ والله که سر خلاصېږي که ولی خان دی که باچا خان غفار خان دی ګرد عمر چې دی هغه د روس په غلامي کې د هندو په غلامي کې ژوند تیر کوي نه او بیا چې په د حامد کرزي په شپو کې پر اسلامي ګورنمنټ او طالبانو باندې چې کله د امریکې بمبار او ظلم وسلو په لکاو خلک پکې شهیدان سو مسلمانان پر هغه باندې ان پی چې خاموشه ولا نه او دلته چې دی هغه یعنی مطلب تضاد بیخي زیات پکې ستا ایمل ولی خان چې دی دا د دغه د ان پی دغه باچا خان او د ولی خان د اسفندیار د کورنۍ غدي ځان ته دی ایمل ولی وایي نه اصل کې دا دی لکه هغه بلاول بیټو چې دی د پلار نوم د ځان سره نه استعمالوي چې بلاول زرداري بلکې د نیکه نوم چې دی هغه د ځان سره ږدي وایي بلاول بیټو په دا باندې خلک خطا باسي ایمل ولی چې دی هغه د ځان سره ایمل اسفندیار د پلار نوم نه لیکي نه په شرمیږي لکه هغه ډاکټرانو دا خلک چې دی هغه په خپل پلار باندې شرمیږي دا هم دا رقم په خپل پلار باندې شرمیږي نه مازی یو چې دی هغه شوبازي کوي نو د ځان سره چې دی هغه د نیکه نوم چې دی هغه لیکي ولی ایمل ولی نه مطلب خلک خطا باس کې ایمل ولی چې دی هغه په 1960 کې دی پیدا سولو کله مړ سي بدانو مړ نه خبر نه نو سبق په ایچسن کالج په سکول کې په لاهور پنجاب د دایره منډي سره نږدې دالته ویلې دی نه دا د ایچسن تصویران دي چې حالت د غټ غټ پنجابي شملې چې دی هغه لانګوشیان میان پکې ګرځي نو د دالته سبق ویلې دی د نوم ایمل دی لیکن اسلامیک خلک شاکده خلک او د یاد پی ټی آی ریاست مدینه خلک ودته چې دی هغه میلو وایي نه انیمل خان ورته وایي نه یعنی ریچ یعنی توب یعنی کوژ و ایژ نه میلو چې دی هغه کوژ و ایژ ته وایي نه دا پخوا چې به د مونې سره یا د سپیانو سره چې به جنګ کوي نه ولې دا ډېر مردار خور وي نو میلو مطلب دی میله یعنی مردار خور یعنی لمبیږي نه خو دا ریچ ته هم وایي نه دا توب ودې ته هم وایي نو خلک وده ته میلو وایي میلو یا ریچ ورته وایي یا انیمل ورته وایي ولې د بیانونه او د شیان دا تره یې چې هغه مشهور سولو دی غیر سنجیده یو سړی دی یو جوکر غوندې سړی دی نه د پلار سره اختلافات رالو لکه پلار چې اسمندیار راولاړ سولو ولی خان د پارټۍ سره لرې کړي او پر پارټۍ باندې خپله قبضه وکړه نه اجمل خټک دا خلک یې وایستلو بیګم نسیم ولی یې وایستله نه
ولی خان چې کله په جیل کې و نو د دې کور والا بیګم نسیم ولی چې ده هغه ډېر ښه تحریک وچلوي، لیکن اسفندیار دا چې رالی زوی چې رالی خپله مور چې ده د پارټۍ څخه لرې کوي شړه. اجمل خټک یو غټ شاعر ول، هغه یې د پارټۍ څخه وایستې. د هغه رقم د اسفندیار زوی د سره دا چم وکړي چې ده یې د پارټۍ څه وایستې، ول ته بیا ناجوړه یې، په ته دلته کښېنه په دا جوله کې کور کې ولي باغ شاهي باغ کې به دلته کښېنه د کښېنانو سره خپلې بازۍ کوه. پوه شو زه پوه شوم سیاست پوه شولو. نو انیمل ولی خان یعنی ایمل ولی خان چې دی هغه راولاړ سلو او دا پارټي چې ده هغه سټارټ کله او پارټي ګرده یعنی کنټرول یې واخیستی. ایمل ولی چې دی د هغه د سیاست آغاز چې دی د پی ایس اف څه وسلو د 2000 کال دغه پیداوار دی. نه دا وګوره دی چې کله پی ایس اف کې ولو نو څنګه ډانس کوي، څنګه اتڼونه کول، و دې ته اتڼ خو نه وایي، ثقافت خو نه وایي، دا یو ډانس دی، یو ناچ دی، نه لکه دا طوایف یا دا رقم اجلاګان چې کوي. او وګوره دا ساعت روان دی، پیسې چې دی هغه داسې پر پاشي نه، یعنی مجاهدات به زیات لري، د پارټي فنډ به را رواني، د روس به یو شان را رواني. شوکي دی روس له چې ولاړ سي دا رقم تصویران شوکي دی نه. او د په یو ویډیو کې دا ویلو که زه سیاستدان نه ولم نو زه به بدمعاش ولم. چیرې د باچا خان فلسفه ادم به تشدد یعنی جنگ به نه کوي، پډې به نه کوي. چیرې دغه چې دی هغه کړوسی په خاندان کې رالی چې ویل زه سیاستدان نه ولم، زه به بدمعاش وم. هلکه سمه خبره وکړه چې زه سیاستدان په پولیټکس کې به نه ولم، زه به دا رقم یو ډاکټر به ولم، یو ټیچر به یو پروفیسر به ولم، یا د یو شاعر به ولم، یا یو خدمتګار به ولم. ته وایې زه بدمعاش ولم. نو دا ترا د ایمل ولی چې دی هغه یو کردار دی. دا د سینټ سیټ چې دی دا وده ته نه میلاوی دی. دا په بلوچستان کې د پیپلز پارټي چې دی هغه وده ته ورکړي، د پیپلز پارټي سره میلاو سلو، د زرداري سره میلاو سلو، هغه د راو انور و د نقیب الله مسعود قاتلان د هغه سره میلاو سلو. ویل ما ته یو سیټ راکړه د سینټ غزه د دې لپاره مرمه نه. او تور ګوټو والا ته مو ویل بلاول بوټو سره میلاو سلو، بیا هغه دا سیټ ورکړي په بلوچستان کې، او د سینټ چې دی هغه دا رقم الف واخیستی او د سینیټر جوړ سلو. مطلب په 2 نمبر باندې دی جوړ سلو. او دا دی د بلور خاندان د په دغه کې چې په د پښتونخوا کې یا په پېښور کې چې کوم لڅ سینماوي چلی او د کوچو د بسو کاروبار ترانسپورت کارم کی د دې سره دی ملاویږي. خاص لکه هغه چمچاګیري نه ده، باید دا ادب نه دی، دا یو د مشر احترام نه دی، بلکې دا د چمچاګیري کې راځي او د هندوانو پوجا پاټ کې راځي چې په هندوانو کې دا تره دا رقم دونګه وسړي ته چې دی هغه جوکاویږي، د سړي ته چې دی هغه لاندې ټیټیږي. نو دا خاص هغه نیګګانو څه زده کړي دی، هغه به هم داسې رام نوستې نوسکار کول نه، د پلار نیکه بل کول. هغه خمیر چې دی هغه په ده کې هم سته. او د خبره داسې ده د مجاهدین او د اسلام خلاف دی، او د روس او د هندوانو چې دی هغه یو علاکار دی. د حامد کرزي په شپو کې، د اشرف غني په شپو کې امریکا چې هر څومره ظلمونه وکړه دا چې و هغه پر خاموش و، هېڅ یې نه و. خانداني سیاست کې دی لګیاو دی بالکل لکه وروره مولانا فضل الرحمن چې دی بیا هغه زوی او مفتي ولو دا محمود ولو، بیا مولانا فضل الرحمن بیا زوی دا رقم دی هم لکه بټو په خاندان کې چې را روان دي، د نواز شریف په خاندان کې چې اشرافیه کې را روان، دا رقم ورور بل چاته د پارټي صدارت نه ورکوي، بس مورثي او جاگیردار سیاست چې دی هغه به دی کوي. تېرې شپو د یو بیان ورکړی چې د افغانستان چې څه مهاجر دي دلته په پاکستان کې دي دا د فوري طور د دې ملک څه وځي. نو ستا او د فوجیانو بیا څه فرق سلو؟ هغه مو ووایي د دې د ځاګي څه دې وځي، ته مو وایي دا باید ته خو پښتون یې، ته باید چې میلمستیا پالنه وکړې، مهاجرت چې نبي مبارک هم کړی وي ته باید چې احترام ولرې. ته د دایم کیم ولا د مهاجر خلاف ولې خبره نه کوې؟ ولې هلته خو نو ستا خسر چې دی شاهي سید نه دی، دا اوس وګوره دی دغه سره ناست دی، هغه هم دا رقم چکچکې کوي او ډانسونه کوي او لګیا دی، دا ستا خسر دی نه شاهي سید. ته هلته ولې د امکیم د مهاجر خلاف ولې بیان نه ورکوې چې دلته د پښتنو د افغانانو د مهاجر خلاف دی بیان ورکړی؟ درته خو د عمران خان نیازي دی، پښتون دی، ټینګ دی، زبردست دی، هغه ویل چې هر مهاجر چې دلته په پاکستان کې پیدا شوی دی پاکستاني نیشنلټي به زه ورکوم. لیکن متاسفانه فوجیانو او امریکې او دا خلکو چې دی هغه نواز شریف زرداري او مولانا فضل الرحمن او دی ان پی دا ګرده سره
سره ګډ سول د عمران خان خلاف چې دی هغه سازش وکړي حکومت چې دی هغه ور ختم کړي په دا سینټ کې هر ورځ چې دی پالتو بیانونه ورکوي دا د سینټ چې کوم دا د نوکري کوي دا ودته تور ګوټو ولا ورکړی ده او دی خپل عیاشي پکې کوي بس دا ارمان ول چې زه بس د یو فیلډ مارشل سره ملاقات وکم او د سره روغبړ وکم د ډوډۍ د کچن کابینټ یو حصہ جوړ سم د فیلډ مارشل سره بس روغبړ موبړ وکم بس ما ور سره تعلقات د اشرفیه سره زما د اسټابلیشمنت سره زما یو تعلق باید چې جوړ وي نه ستا پلارو نیکم د هغه طرح د اسټابلیشمنت سره تعلق جوړوي ولی خان د بوټو خلاف د ذوالفقار علي بوټو خلاف د ضیاءالحق سره ملګری نه ولو دا خو تاریخ دی ګرده ثابته ولا نه نو دا رقم ستی ورنیکګانو کې باچا خان غفار خان باچا خان هغه بیانون نه ورکړي و داود باچایي و د ببره کارمل و د ترکی باچایي په حواله باندې د روس په حمایت کې بیانونه نه ورکړي نه دا د باروي د 26 ترمیم چې دی نه د پاکستان کې رالی چې د دې بعد به یو پاکستاني احتجاج نسی کوي او دی به نارې او چغارې نسی ولی خپل بنیادي حق د پاره مجلس نسی کولی په دا کې ووټ چې دی د فوجیانو په حمایت کې ان پی چې دی هغه ورکړي بیا د فیلډ مارشل سره ملاقات وکړي نه په 12 مئی 12 مئی 2000 کې چې کله چیف جسټس کراچي له راتلی نو هلته احتجاج وسو د امکیم ولا په سلا او پښتانه چې دی هغه مړه کولو ته هیڅ خبره نه پر وکړه نه د جادو د هر شي خلاف دی د مسلمانانو خلاف دی او بیا ته وای زه بدمعاش یم نو دا ثابت وسوله چې ته سیاستدان نه ته یو جیلی حکمران یې ته د یو جیلی پارټي سربراه او زه به دا درته وایم دوستانو سازش چې دی هغه یو عالمي سازش د پښتنو د افغانانو خلاف شروع دی په هغه کې پنجاب او هر څه ایرامنډي او هر څه خفیه ایجنسیانو تور ګوټونو هر شی شامل دی هغه دا غواړي چې د پښتنو قیادت اصل خلکو لره نه ورسیږي د دوی حکمرانی د دوی قیادت جیلی حکمرانان کوي نو دا ایمل ولی هم دا رقم یو جیلی کردار دی سګریټس کوي چرس کوي نشه کوي دا ویډیوګانې خطا اوریدلې دي چې د په حواله باندې ډیره مشهوره ده چې د یو چرسي دی نشه کوي نه نو یو نشهیي سړی به یو بدماش سړی به د قوم رهنمایي څنګه وکړي دا یو شیطاني ابلیسي چهره ده د پښتنو چې د افغانان چې د لرو د بر چې کم افغانان دي هغه د باچا خان سوینې سي د کمیونست د هندوانو سوینې سي در انیمل ولی در میلو پرې در رسیدلې دي دا و پښتنو ته یو غلطه لار ورشي د پښتنو اصل قیادت دا نه دی پښتانه قوم دی د دماغ څخه د سوچ او د فکر څخه کار واخلي چې موږ مسلمانان لیډر پکار دی دی وای باچا خانی به منی موږ وای یا مسلمانی به منی باچا خانی ولی موږ منو چې د کمیونست د هندو لارې مشترشي تاسو خپل چرت وي چې د یو سړی کردار دا وي چې د هندوانو باندې پسې د هندوانو سره ملګری کی د مارکسیزم او د لینن سره ملګری کی هغه په پښتنو ته مسلمانانو ته کم لار لیکر وشي بچیان ته به کوم لار لیکر وشي نو د پښتانه چې کم قوم دی ودی ته زه دا وایم چې خپل جیلی حکمرانان شیطانی ډریکولا خلق دا خاینان دا وپیژنئ دا اتلان نه دي دا خاینان دي چې زه و کوم ته ورشم چې زموږ د مجاهد ملت زموږ د مسلمان ملت خلاف دا یو عالمي سازش شروع دی چې زموږ حکمرانان زموږ واګي زموږ اختیار به د داسې خلکو څخه په لاس وي چې هغه به د امریکې او د روس او د چین د کمیونست او د سرمایدار خلکو او د یهودي د اسرائیل خلکو په لاس کې به د دوی واک او اختیار وي او موږ ته به پښتونوالي دی راشي موږ ته به دوی مسلماني راشي دا جیلی حکمرانان دي دا وپیژنئ دا ډریکولا او ابلیسي شیطاني چهره وپیژنئ انشاءالله تعالی دوستانو که خدای کول د یو نوي ویډیو سره د یو نوي شیطان سره که په لرې او که په بر کې هر ځای چې وي هغه به تاسو ته معرفي کوم د دوی عکسونه به تاسو ته ښکاره کوم د دوی حقیقت
حقیقت به تاسو ښکاره کوم. نن زه په انیمل خان باندې چې په میلو خان چې د خپل پلار نوم د خپل ځان سره نه لیکي پر هغه باندې وغږېدلم. انشاءالله تعالی پر روانو شپو کې به د یو نوي شیطان تعارف و تاسو ته در وښوم. دا زما چینل سبسکرایب کړئ او د ګانټۍ بټن دباو کړئ چې زما نوې ویډیو راسي اول د واره در تاسو در ورسیږي. حاضردم ما نقیب کلزې ته راکړئ اجازت. د الله پامان. اسلامي انقلاب زنده باد.